اوس د دې د نوم نه چې څنګه کلیر ده چې سپریم کورټ پروټیکشن اینڈ پروسیجر بل نو دا د سپریم کورټ اختیاراتو سره په خصوصي توګه د سپریم کورټ د چیف جسټس اختیاراتو سره ریلیټډ دی. د پاکستان د آئین د آرټیکل 184 مطابق د سپریم کورټ چیف جسټس چې هغه د چیف جسټس پاکستان ویل شي هغه سره دا اختیار شته چې هغه په خپل خوښه باندې یو کیس متعلق از خود نوټس واخلي. د بنچونو تشکیل دا دغه اختیار دی. دا دواړه چې کوم اختیارونه دي د چیف جسټس نو په دې بل کې دغه دواړه ډیل کولی شي او ورسره دا چې چرې د از خود نوټس کوم کیس یو هغې باندې فیصله راشي د هغې نه پس اپیل کولو اختیار تر اوسه پورې نه و دا هم ورکړی شوی دی. اول دا چې بنچ څه ته وایي نو ګورئ چې کله هم په عدالت کې مقدمه چلیږي نو هغه مقدمه به یا یو جج اوري نو که چېرې یو جج اوري نو هغې ته ایک رکني بنچ وایي. که چېرې درې ججان یو 3 رکني بنچ ورته وایي. او په سپریم کورټ کې داسې هم کېږي چې یو ډېره اهمه مقدمه ده هغه د سپریم کورټ ټول ججان ورته ناست دي نو هغې ته بیا فل کورټ بنچ وایي. او چې کوم ډېر ججان پکې ناست دي هغې ته لارجر بنچ ویلی شي. اوس دا از خود نوټس څه ته وایي؟ دا از خود نوټس چې په انګریزۍ کې ورته سوموټو نوټس وایي. لکه عام کیسونو کې خو ګورئ داسې کېږي چې عدالت ته لکه یو سړی لاړ شي او هغه په بل سړي باندې کیس دایر کړي نو مقدمه شروع شي بیا مدعي او مدعي الیه چې دي هغه دواړه وکیلان ونیسي او کیس تاریخ په تاریخ باندې رواني. خو د سپریم کورټ چیف جسټس سره دا اختیار شته چې عدالت ته څوک نه دی تللی او که چېرې د مفاد عامه په خطر کې یا بنیادي انساني حقوقو سره ریلیټډ څه مسله وي نو دی د خپل ځان نه هم کیس شروع کولی شي د هغې نوټس اخیستی شي. دې ته از خود نوټس وایي. اوس د لږ وخت نه په پاکستان کې لکه 2007 کې چې افتخار چودھری چیف جسټس شو نو هغه د از خود نوټس ډېر زیات استعمال کړی او دا اوس چې یو چیف جسټس تېر شوی دی ثاقب نثار نو دوم د از خود نوټس ډېر زیات استعمال کړی نو په سپریم کورټ کې دننه سججان چې کوم د هغه هم په دې باندې اختلاف چې د از خود نوټس دی نه دا کله نه کله داسې استعمال شوی دی چې د دې استعمالو نو پکاره یا په داسې کیسونو کې از خود نوټس اخیستی شوی دی چې لکه یو سیاسي کیس و نو سپریم کورټ سره سیاسي کیس ته ځان راولي. دې قانون کې څه دي؟ دې قانون کې دا دي چې د چیف جسټس نه دا اختیار اخلي نه واپس خو صرف دومره کوي چې چیف جسټس سره به دا اختیاري خو د سره به دوه ججان نور شریک شي نو یو 3 رکني کمیټي وي او هغه 3 رکني کمیټي به د از خود نوټس په باره کې فیصله کوي اول چې دا از خود نوټس واخلو او وانه خلو او دا هغې فیصله به په اکثریت باندې نو که درې واړه وایي چې واخلئ بیا خو ډېره ښه ده یا به 2-1 نو چې 2-1 نو بیا به یې واخلي او که چېرې 1-2 نو بیا به دا از خود نوټس نشي اخیستی. بل بنچونو تشکیل سپریم کورټ د چیف جسټس سره دا اختیار دی چې دا یو جج به دا یو کیس اوري او دا یو به نه اوري نو دا هم چې کوم دی نو دا د 3 رکنو کمیټي به دا فیصله کوي چې کوم یو کیس په کوم یو بنچ اوري. بل په دې بل کې درېیمه چې کومه اهمه خبره ده هغه دا ده چې د آئین تشریح سره ریلیټډ کوم کیسز دي نو هغه به د 5 رکني بنچ نه کم بنچ نه اوري. داسې نه لګي چې بعد خپل خوښې د کوم ځان پکې کا چې جسټس چې کوم دی هغه به ځان کی او ځان سره دی د خپل خوښې او دوه ججان واخلي او فیصله دی ورکړي نه بلکې 5 رکني بنچ نه سیوا چې کوم کې دی شي خو کم نشي کېدی. او بل هغه احمد چې څنګه مونږ لاوي چې از خود نوټس باندې کوم فیصله په ماضي کې شوې دي نو خلکو سره اوس دا اختیار شته چې هغه خلاف اپیل وکړي. په ماضي کې د دې از خود نوټس ته فیصله خلاف اپیل بنشي کېدی نو دا کله اپیل لا اختیار یې ورکو. نو په دې ویډیو کې تر دې دمه پورې بل ویډیو کې به بلې موضوع سره راشو.